نارستی لوی بلا ده لنډه دوا ته د خیمه دا ځان له یاده کا نارستی بیخ وکاږي بیخ بنیاد وکاږي حضور علیه الصلاۃ والسلام دا دعا غوښتل امت لپاره تعلیم دی کما دعا ده اللهم انی اعوذ بک من الکسل لنډه دوا ده په منډه یادول شي اللهم انی اعوذ بک من الکسل یا الله سستینا بنا غواړم سستی دا شي چې تا نه به دین کار نه کیږي ازمکه ودنه بالکل شړه پاتې شي ته چې سو خبرېږي خلکو به نال کړي او تا چې کوم دی ته به ډېر زیات شاته پاتې شي دغه شان له هر یو کار والا کس چې کوم دی حافظ قرآن هغه به ځان شل ګیدړ کې واچي او دارنګې قرآن به وانه ریغه قرآن به لاس کې وانخلي دا نارستیا دی وجې نه نو دا لنډه دوا ده چې نارستیا نه پیغمبر پناه غوښتل نو پیغمبران چې کوم دی لوري تا ته وې من ګورې ته اوره امت لپاره تعلیم دی دا دعا ځان لپاره زکه اللهم انی اعوذ بک من الکسل یا الله سستینا نارستیانا پناه غواړم ناراض انسان کې پښمنی ټیم ته باسي دی نشي یره که تاسو مالا یعنی بسترې ته راړی دا وخیخه دا سم نه دی او که بل ورځ کې دا تاسو مالا خولې کې واچوئ بار انسان نه چې کوم دی نارستیا دی وجې نه پښمنۍ هم ونشي موږ خو بالکل پاتې شو پښمنۍ ونشي ماښام دومره روټۍ خوري دومره روټۍ او بیا پسې داسې بلاګان راکاږي چې اوس خدای خبر دی دله به پاسې څوک بیا نو بیا دې پاسېدو نه نو دا نارستیا لپاره دعا چې کوم دی دا به غواړي چې یا الله نارستی بد شی دی پیغمبر ته پناه غوښتل الله زه دې هم پناه غواړم اللهم انی اعوذ بک من الکسل یا الله سستینا نارستینا نو چې کله انسان ناراسته شي دین کار چې هم پاتې شو دنیا کار چې پاتې شو سار چې دې سو پاتې 10 بجې دی اوس کال نه نشم دیغه ولې 10 بجې دی نو نارسته دی وجه نه هر څه دی لاړ